ډېر خلک دا تپوس کوي چې یاره ماته د قبض مسلې دي، نو زما دپاره پرهیز څه دی؟ ځکه چې زموږ خلک اکثر د پرهیز زیات تپوس کوي. نو د ټول نه اول خبره دا ده چې قبض دپاره د ټول نه ښه څیزونه هغه دي چې کوم کې فایبر وي، یعنې ریشه وي. سبزیانې شولې، فروټ شولو، که فرض که هغې سره ستاسو د وجود چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه نه پوره کېږي د ریشې، نو هغې دپاره د سپېغولو ست شولو، تخم ملنګه شولو، یا مختلف داسې څیزونه چې هغې کې فایبر وي، نو تاسو اخیستی شي، هغې سره به ستاسو خېټه بالکل نارمل وي. او کوم څیزونه چې ځان ته نه ساتل وي یا د قبض دوران کې تاسو ته د هغې استعمال نه دی پکار، نو هغه داسې څیزونه دي چې فایبر پکې نه وي. لکه چاول چې کوم دی په دې کې فایبر نشته دی، زر هضم شي، خو دا چې بلک نه جوړي، نو هغې د وجې نه چې کوم دی بیا ډکې متیازې سختې وي. او همدغسې غوښې شولې مختلف قسم، یعنې که د چکن غوښه تاسو مسلسل خورئ یا غټه غوښه خورئ یا هر قسم تی، خو هغې کې سبزي مکس نه وي یا هغې کې فایبر نه وي، نو غوښه چې کوم دی هغه هم قبضي څیز دی، هغه قبض جوړېږي، د هغې بلک نه جوړېږي. د هغې د وجې نه تاسو ته د ډکو متیازو تکلیفونه زیات دي. نو اوبه زیات څښئ، د فایبر استعمال زیات کوئ، فروټ سبزیانې دا څیزونه زیات استعمالوئ، نو انشاءالله د قبض مسلې دې نه به تاسو بچ شئ.